سلامونه دوستانو، عامه پوهاوی ویډیو ده. په بریتانیا کې یو 23 کلن پناه غوښتونکی د یو 12 کلنې نجلۍ د جنسي تېری په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. دا دردونکې پیښه نه یوازې د یوې کورنۍ ژوند اغېزمنوي، بلکې موږ ټولو ته یو جدي خبرداری هم دی. دا موږ ته یادونه کوي چې خطر یوازې په پټو ځایونو کې نه وي، کله ناکله په عامو ځایونو کې هم پیښې رامنځته کېدای شي. د والدینو او کورنیو لپاره مهم سپارښتنې: باید خپل ماشوم دپاره کوم کارونه وکړي، خپل ماشوم دپاره کوم ذمهواریونه باید هغه ترسره کړي. له خپلو ماشومانو سره په دوامداره توګه د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. هغوی ته وښایي چې د ناشنا کسانو سره اړیکه ونه نیسئ. ماشومانو ته دا جرأت ورکړئ چې کله نا آرامه وي یا نه وایي او سمدستي مرسته وغواړي. تل پوه شئ چې ستاسو ماشومان چیرته دي او له چا سره دي. نو دوستانو، دغسې پیښې ډېر رامنځته کېږي. نو موږ ټول مسؤل یو چې خپل ماشومان خوندي وساتو. چوپ پاتې کېدل ستونزه نه حل کوي. یعنې موږ او تاسو باید همیشه د خپل ماشوم سره خبرې وکړو، خپل ماشوم سره باید پاتې شو، خپل ماشوم نه باید پوښتنې وکړو چیرته ځئ، چیرته نه ځئ، کوم ځای نه راځئ، چیرته غواړئ چې لاړ شئ. کله چې ملګرو سره ځي یا بل ځایونو ته ځي، موږ او تاسو باید سپارښتنه ورته وکړو، عامه پوهاوی ورته وښیو چې کوم کارونه باید هغوی هلته ترسره کړي. نو دغسې حالات، دغسې دردونکې پیښې موږ او تاسو دپاره یو خو دا دی چې ډېره بده اغېزه کوي د ټولو افغانانو، ټولو پناه غوښتونکو باندې، او بله دا چې د ټولو زیاتره خلکو د کیسونو تاثیرات بیا ډېرېږي، ځکه چې دغسې خلک بیا د ټولو پناه غوښتونکو نوم بدېږي، وایي چې دا ټول پناه غوښتونکي هم داسې دي. نو کوشش وکړئ د دغسې حالاتو څخه لرې پاتې شئ. دا ډېره ناوړه کار دی، دا ډېر بد کار دی. دغسې حالات، بد کارونه ولې کوئ؟ ښه کارونه وکړئ. بد کارونه خرڅ وکوئ چې نرشه ښه کارونه وکړه. نو دغه د خاطره دا یو عامه پوهاوی ویډیو دی. خاص موږ او تاسو دپاره یو خبرداری ویډیو دی چې موږ او تاسو باید د دغسې کسانو سره، دغسې خلکو سره ناسته پاسته ونه کړو. بس په خدای مو سپارم، که چېرته ویډیو مو خوښ شوی نو د نورو دوستانو سره شریک کړئ، تر څو دغسې حالاتو څخه، خصوصا ځوانانو سره دا نشر کړئ، تر څو دغسې حالاتو څخه باخبر اوسي. بس هیله ده چې ویډیو تر پایه مو لیدلی او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. په خدای مو سپارم، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.